محبوب زين كون الله جل جلاله هو الفرقان الجبريل زمان محبوب فروايا ما محبوب زين مساجد زمان محترم يو خير ولا مسجد ممتاز الأحسن بل القرآن وختم أشنا موقع يعني اللي قارئ الممتاز والإحسان شد ختم موقع الممتاز والجمع زمان رسول الله مبارك صحابة صحابة کرام پدې کې هر صحابي کې الله ناشنا خوبي ناشنا صفات او بعض امور داسې چې دا د یو صحابي خصوصیت او د وجه کې موجود دي په صحابو کې یو صحابي دی هغه حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه وایي دې صحابي خصوصیت دا چې د لاس تعالی د پیغمبر علیه السلام د کور د خدمت کړی لس كان بولي پیغمبر علیہ السلام سره نږدې پاتې شو ولم يكن له كفوا احد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر لعصاتنا واهد موالاتنا واشف مرضانا وقضي ديوننا وقض حاجتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا إلا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حنان يا منان يا ديان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رحيم كريم الله زمون زمون سيدنا كريم اجتماعي انفرادي حزن فخطا قد قرار لي وقل يا الله زمون هذا المناظمة أستاذ علم كني وموصل إحساس قدر المشتاق يا الله آمين يا كريم الله صالح النبي صلى الله عليه وسلم حديث مبارك القرآن وختم فقوتيبا يسوالون قبلنا يا الله زمون إسلام تقبل الله قبول يا الله زمون يا الله تقبل مخلص أعدائنا تقبل مخلص مقربا يا الله سابق خزانون يتوب بكلمتيس الهدايات يا الله طول وفاة أعدائنا من التسليم وطول الدنيا في تنزل المسلمات بتكليف يا الله تطول تبديل خطر يا الله تطول قدشان بخطرك يا الله زمون تطول خاتمة بالخير وبالإنفاق لإيمان لزمان الإخلاص فرما فالدنيا وآخرة يا الله بالنور تخبر قهر وغزل محفوظ سعيد يا الله الدنيا والآخرة خير المسلمين صبر وقدان الإسلام في دار الله وآخرته الفرما صبر مسلمات إيمانات طول الحياة الإسلام المسلمين صبر مسلمات مغلوب الله خرزي خطبك كم بريشان حالة بريشان خطبك كم بيروزدار لحلال وإزت الرازيك بلوت كم زوانات لساعتها من كمال الديان والدبوس الفرما قد تقولون في توسلك يا الله تقول بسنة والتوجه فخوض المشكلة والفرما ربي أولاد الإسلام أولاد المسيح نجعل أولاد محمد يا الله إنما يصالحان ودول الدنيا بتاع خمس صالحين الكتب يا الله يقول مدد ونصرة الفرما يقول الإخلاص مسيح يا الله صبر مدارس مراكز مساجد خانقاهنا علماء مجاهدين ومؤمنين سنقولون يقول الحفاظة الفرما يقول الإمداد الفرما ضروريات التسليمين المهنيات يا الله زمن خاتمة بالخير وبالإيمان بالإيمان بزمان الحفاظة الفرما رسول زندگی مقدر کرے اے اللہ زمان دور لتعلیم عظیم تجربه استقامت دشمنوں وقت دماغوں حفاظت فرما صبر اسلامی ملکنا یا اللہ دور محافظ و معزز یا اللہ دور اتحاد و اتفاق نصیب یا اللہ مسلمانوں و رحم فرما یا اللہ مسلمانوں و رحم فرما يا الله زمن تقول تربية فرما يا الله زمن تقول إسلام فرما
یا الله د قرآن دا ختم خپل دربار کې قبول کړي یا الله قاری صاحب د کومې غلطیانې شوي یا الله دې په خپل فضل کرم رحم سره معاف یا الله د کمال سره د قرآن بدل کړي د ټولو ملګرو ته د پوره قرآن په ژوند نصیب یا الله د دې ټولو ملګرو دا ودرېدل په خپل دربار کې قبول کړي دا ختم په خپل دربار کې قبول کړي یا الله د قرآن د ختم په واسطه سره زموږ د ټولو لپاره رحمت وفرما د ټولو امت لپاره رحمت وفرما د دې قرآن د ختم په برکت سره دې علاقې کې خیرونه برکتونه نازل کړي کوم ملګرو علاقې والا د دعا درخواست کړی یا الله د قرآن د ختم په واسطه سره د ټولو مشکلات ختم کړي د ټولو پریشانۍ ختم کړي یا الله موږ ټولو نه راضي شي دې مجلس کې څومره حاضرین یا الله د ټولو جوړې د خیرونو برکتونه ډک کړي کورونو کې خیرونه برکتونه نازل کړي دنیا او آخرت ته ښایسته کړي د مفتي صاحب او قاضي صاحب یا الله ځواني په دین باندې ولري دنیا آخرت کې عزتونه برکتونه خوشحالي نصیب کړي یا الله موږ ټولو نه خوشحاله شي موږ ټولو نه راضي شي یا الله قبر حشر او اسلام باندې مدد وفرما د دوزخ نه د حفاظت وفرما د نبي علیه السلام په دعوت کې جنت الفردوس موږ نصیب کړي یا الله موږ ټولو نه خوشحاله شي یا الله موږ ټولو نه راضي شي کلیم الله پیغمبر علیه السلام کوم د خیر سوالونه تاسو کړي زموږ د ټولو ته څه وکړو کوم شروط او مقام وختي یا الله زموږ د ټولو ته حفاظت وکړي په دنیا او آخرت کې ټول سره رحم کرم او عمل وکړي یا الله تاسو په باندې د تناس د لاسونو چتوري د ټولو د زړه په وړاندې جایز اشاره تر سره کې جوړې د خیرونو برکتونو ډکې کورونو کې خیرونو برکتونه نازل کړي دنیا او آخرت کې ښایسته کړي بچي د سر وتقواله کورونو کې خیرونه نازل کړي اللهم انا نسالك من كل خير ما تعلم ونعوذ بك من كل شر ما تعلم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى اهله واصحابه واهل بيته وامته وجماعته وأتباعه أجمعين آمين برحمتك بسم الله الرحمن الرحيم چې کومه نن ختم دی د محلي الحمدلله کوم دی نن خیرات رقم شوی دی او حاجي صاحب دی الله په عمر کې برکت واچي او حاجي صاحب ټول راغلي دا ختم قرآن محفل دی او په ټول دعاګانې وکړي چې ان شاء الله الرحمن دا ټول دا ختم چې کوم دی زموږ د علاقې د پاره د ملک د پاره د خیر ښېګړې دعاګانې شوي دي الله ټول قبول کړي اوس به دې لږ ساعت بعد به چې کوم دی دغه زموږ د علاقې چې کوم خیرات دا به تقسیمېږي او خپل دعاګانې کې موږ ټول ځای ساتي والسلام